نن د افغانستان په ټولو نه غټ دښمنان چې کوم د عرباني دی او ګلبدین دی چې یو د پاکستان ایجنټ دی بل د ایران ایجنټ عرباني په لاس کې ونیسي او کله ګلبدین په لاس کې ونیسي. اوس شرط ته خبره وکړه چې یوه نوې ډله پکې راوتې ده چې طالبان ځه ته وایي کندهار یې کړي چې تاسو افغاني بندونه والوځوئ. افغاني بندونو الوځولو باندې کوم اسلام افغانستان منډیي جوړوي. افغانستان یو داسې شل مات ګډ مملکت باندې بدلوي چې د لاهور د کارخانې تولیې او برستړې چې کوم د په کابل کې خرڅېږي. افغانستان د دې جوګان نه وي چې د ګنډلو ستنم جوړه کړي او دې دپاره ښه اصلاح په لاس ورغلې ده. کله رباني په لاس کې ونیسي او کله ګلبدین په لاس کې ونیسي. اوس شرط ته خبره وکړه چې یوه نوې ډله پکې راوتې ده چې طالبان ځه ته وایي کندهار یې نیولی دی. دا پکې یا نوې ده او پاکستان وزیر داخله هم تللی دی بابر صاحب ته. نو دا وروڼو موږ تاسو ته پکار دي چې د پاکستان د دې شومې منصوبې نه موږ ځان خبر کړو. دغه پاکستان د ملیټري انټلیجنس افغاني دړمارو ته پیسې ورکړي چې تاسو افغاني بندونه والوځوئ. افغاني بندونو الوځولو باندې کم اسلام آبادېږي یا کم ګاونډیتوب دی. خو د ښه پوهېږي چې افغاني د برق ذریعه زه ختم کړه. نن سبا برق کله رباني په لاس کې ونیسي او کله ګلبدین په لاس کې ونیسي. اوس شرط ته خبره وکړه چې یوه نوې ډله پکې راوتې ده چې طالبان ځه ته وایي کندهار یې نیولی دی. دا پکې یا نوې ده او پاکستان وزیر داخله هم تللی دی بابر صاحب ته. نو دا وروڼو موږ تاسو ته پکار دي چې د پاکستان د دې شومې منصوبې نه موږ ځان خبر کړو. دغه پاکستان د ملیټري انټلیجنس افغاني دړمارو ته پیسې ورکړي چې تاسو افغاني بندونه والوځوئ. افغاني بندونو الوځولو باندې کم اسلام آبادېږي یا کم ګاونډیتوب دی. خو د ښه پوهېږي چې افغاني د برق ذریعه زه ختم کړه. نن سبا برق د ټول صنعتي قوت منبع ده چې کوم مملکت برق نه لري هغه هېڅ هم نشي کولی. نو دا مات ګوډ په درونډا کې یا یو ځای بل ده چې افغاني برق دی دا هم پاکستان ورانولو. نن چې کوم د ایران را ننوتی د پیرات کې درته ناست دی. نن چې کوم د څه ورته په آذربایجان کې د ده جازونه کیني بغیر دې نه چې څوک پروټیسټ وکړي. او موږ تاسو دلته په خارج کې ناست یو. موږ تاسو هېڅ نور نشو کولی. دا هغه المان د المانیانو دی. دا زه وایم دا زمونږ نه دی. که دلته موږ ډېرې پیسې وګټو که دلته موږ ډېر تعلیم وکړو دلته موږ قدر نشو پیدا کولی. زمونږ قدر هغه خړه خاوره ده چې کوم ته افغانستان وایي. نو دې دپاره وروڼو په دې باندې سوچ وکړي چې د پاکستان او د ایران خلاف مونږ تاسو باید چې المانیان پوه کړو د پریس په ذریعه باندې د خبرو په ذریعه باندې چې پاکستان هلته څه کوي او پاکستان نن څه راخیستي دي. کونړ تاسو ولیدل چې ټوکړې ټوکړې کړو. نن جلابات راخیستې ده. نن چې کوم د کندهار باندې قبضه وکړه او سبا به دا افغانستان ملک درته خلاص وي. په کابل کې به یو د ګیرې وال درته کېنولی وي لکه آزاد کشمیر والا او د افغانستان اداره به د اسلام آباد نه کېږي. دا هغه څه د ټوکې خبرې نه دي. نه ما خپل په بستره کې سر نه کړی دی جوړې کړي مې دي. دا هغه سپېره حقیقتونه دي چې په تاسو باندې را روان دي. نو زه دا وایم چې د دې ملاتړ پکار دی. نو دغه پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي بنیادي مقصد هم دا دی چې موږ غواړو چې هغه جوړ افغانستان چې کوم موږ ته لوی بابا احمدشاه پرېښی دی چا بیرته بحال کړو. هغه بحال کول چې غټ خرنډونه نن ایران دی نن پاکستان دی چې دا د رجیت سینګ د پنجابي نماینده حکومت ناست دی د اسلام په نوم باندې نن افغانستان تباه کوي او تباه کړو کنه. نو دې دپاره د دغه مخنیوي هېڅوک بل څوک نشي درته کړی. نه امریکا درته کوي نه المان درته کوي. دا به مونږ کوو او دا مونږ دغه احمدشاه بابا اولاد یو چې په دې منطقه کې نه مرکزي ایشیا کې څوک ورته ټینګو نه ایران کې ټینګو نه ورته هند کې ټینګو. نن په مونږ څه شوي دي مونږ ولې تباه یو. نو دې دپاره باید مونږ په ډاګر د دغه اخوندیانو خلاف چې نن افغانستان تباه کوي هغه د جهاد خبرې لاړې روس خبرې لاړې چې مخکې به مونږ چې دوی پسې خبرې ما کې روس به مضبوط شي. نن د افغانستان په ټولو نه غټ دښمنان چې کوم د عرباني دی او ګلبدین دی چې یو د پاکستان ایجنټ دی بل د ایران ایجنټ دی. د دې مخنیوی نن پکار دی کنه. نو دې دپاره مونږ د دې ګوند مقصد دا دی چې لر بر پښتانه تر څو پوره یو نه وي پښتون نه په افغانستان کې د عزت ژوند موندولی شي نه په پېښور کې موندولی شي. او د دغه غټ علت زموږ په نظر دا د ډیورنډ کرښه ده چې پیرنګی په دې پوهېده چې پښتون په دوه حصې تقسیم کې پښتون به شل شي. نو زه به په هند په ارام حکومت کوم. نن د افغانستان د حال دی چې ایران زړه ورته کېږي خوراک ته چې هغه پخوا زده چې کچاریانو په وخت کې دوی هرات باندې دعوې کړي وي هغه د کچاریانو سیاست نن ایراني اخوندان درته سرته رسوي. کومه دعوا چې رجیت سینګ کړې وه رجیت سینګ په وخت کې کم کار شه آنند پنجاپای هغه سیک پنجاپای او دا مسلمان پنجاپای ځان ته وایي هغه نن چې کوم ده هغه منصوبه دلته درته عملي کوي. زمونږ ستاسو شناخت د منځوري زمونږ ستاسو شناخت ورکوي. نو باید دا
دا ته مونږ تاسو بیدار شو که څه مونږ دلته ګوریلایي جنګ نشو کولی خو دا جنګ کولی شو چې یو الماني سره د اخبار په شکل کې یو شکل بل شکل کې یو او بل دا دی چې که چېرته افغانستان د منځلارې زه امریکنیانو ته وایم غربیانو ته وایم دا هغه افغانستان د فونډامنټالیزم مرکز جوړیږي دا افغانستان کې چې یو ځل فونډامنټالیزم خپا کېښوده زه دا مغرب ته وایم چې دا د ټروریزم او د ترور یو غټ مرکز جوړیږي بیا به مغرب خوب نه وکړي نن مغرب ته پکار دی چې د افغاني ملي جمهوري خلکو سره کومک وکړي چې د فونډامنټالیزم مخه ونیول شي او دا مخیاله نیول شي چې لار بر پښتون یو شي او تر څو پورې چې لار بر پښتون یو نه وي سټیبلیټیټ قرار په مرکزي ایشیا او د مرکزي ایشیا کې افغانستان زړه دی چې زړه بیماري د ټوله منطقه بیماره ده زه ستاسو نور نه پازابه ډېرې خبرې نه کوم دا زما د زړه آواز و او دا ما ویل تاسو ته اوږد تقریر ضرورت نشته چې پاکستان افغانستان ختمول غواړي او په خپله منډې یې بدلول غواړي او څومره چې پاکستان خو یوه خبره ده چې موږ په حق کې ځي چې افغانستان انګریزانو هضم نه کړو افغانستان روسیانو هضم نه کړو خو زه تاسو ته تسلي درکوم چې دغه ایراني اخوندان او دغه پاکستاني اخوندان به اخري دې افغانستان د لاسه تباه کېږي او زیبه خو دا په دعا نه کېږي دا بالا کېږي چې موږ تاسو په غیرت سره راپورته شو او یوه چغه شو دغه دواړو د پنجابي د رنجیت سینګ د نماینده او د کچاریانو اخوندي نماینده خلاف راپورته شو او د دوی ایجنټان د دې افغانستان د پاکې خاورې نه وباسو نور هم زه په عذابوم نه د خدای په امان خدای هم خوشحاله اوسه